د راشد خان د وروستۍ مرکې درې مهم ټکي. راشد خان وایي کرکټ ته د بیا راتګ شیبو ته بې صبره دی. نور جزئیات هم دلته وګورئ او د نکات میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی ټولچارې لوبغاړی او د شل ورځو لوبو لوبډلمشر راشد خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې کرکټ ته د بیا تل راتګ شیبې شمېري او ورته په بې صبرۍ سره انتظار کوي. راشد خان چې په سږني پړاو IPL لوبو کې د پام وړ لوبې ونه کړې، د دې لیګ له پای ته رسېدو سره سم له کرکټ څخه دمه واخیسته او د امریکا میجر کرکټ لیګ سیالیو کې له ګډون کولو انکار وکړ. هغه له حال له تېرو 2 میاشتو څخه په دوبۍ کې دی چې دلته د توپ اچونې او توپ نیونې سربیره په فټنس کې هم هر اړخیزه او سخت تمرینات وکړل او تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې شپږیزې لیګ ته به راځي او له اوږدې مودې وروسته به پیل په شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو کې ترسره کوي. هغه همداراز ویلي چې اوس یې تر ټولو لوی تمرکز په پاکستان سره راتلونکي سیریز کې دی او هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دې سیالیو کې به د پاکستان خلاف یو ځل قوي راتګ وکړي. خان همداراز ویلي چې اسیا جام سیالیو ته به ځان او لوبډله ډېره ښه راټوله کړي او په شته ستونزو به کار وکړي تر څو په دې سیالیو کې د پخوا په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې ولري. راشد خان ویلي که چېرته راتلونکي پړاو اسیا جام سیالۍ په دوبۍ کې ترسره شي نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه خبر واوسي. هغه ویلي چې دوبۍ پیچونه زموږ د کورنیو لوبغاړو په څېر دي او دلته له نورو ډېر بلد یو. راشد خان ویلي زموږ اصلي هدف د اسیا جام ګټل دي او پایلوبې ته به په هر قیمت چې وي ځان ورسوو. په ورته وخت یو شمېر ګنګوسې شته چې افغان لوبډله په شل ورځو لوبو کې یو منظم بیټنګ لاین اپ نه لري او ښایي دلته افغان لوبډلې ته ستونزې پیدا شي. خو راشد خان ویلي چې شپږیزې لیګ سیالیو کې ګډون کولو څخه به هیواد ته راځي او له نږدې به وړ لوبغاړي وویني او ملي لوبډلې ته به انتخاب کړي. تاسې درانه ملګري په دې اړه څه ویل لرئ کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لغمل شه.